دا ټول واقعات چې په قرآن عظیم الشان کې ذکر دي دا لپاره د عبرت ذکر دي. دا قرآن عظیم الشان د افسانو کتاب نه دی، دا لپاره د عبرت دی. اے د آخري زمانی د پیغمبر امتا، د هود علیہ السلام د قوم نه قوي نه، لس متر قدونه و بنابر اختلاف روایت. د نوح علیہ السلام د قوم نه قوي نه، د صالح علیہ السلام د قوم نه قوي نه. ګوره اعمال د درس کا، ما ته توبه تائب شه، اسې نه چې در باندې عذاب نازل کم. دا خو د نبی علیہ السلام مبارک برکت دی. په منګ او تاسو باندې په دنیا کې عذابونه ناراضي، په نور امتونو باندې به په دنیا کې عذابونه راتلل. بعضې وخت کې عذابونه راځي داسې معمولي عذاب، لکه اوس الله جل جلاله موږ او تاسو باندې عذاب نازل کړی دی، باران یې ودرولی دی. دا ګوره معمولي عذاب دی. د تیرو امتونو عذاب ته چې وګورې دا معمولي دی، ځکه په موږ باندې سخته نه ده راغلی. د استسقا اعلان چې وشي 20 کسانی، د چا چې اقتصاد جوړ دی هغه نه راځي استسقا مانځه ته. خو همدغه سړی چې اقتصاد یې جوړ دی، چې مواد راشي ولسوالۍ ته رسیږي، 2 یا 3 زامنې په خارج کې دي، خو چې مواد راشي سر پې ماتوي، خو خوړ ته نه راځي. ولسوالۍ ته ورځي مواد دپاره، خو د الله جل جلاله د رضا لپاره خوړ ته نه راځي. دا چې اقتصاد یې جوړ دی، غریب خو ملامت نه دی، هغه عاجز وس نه لري، څه وکړي، مجبوره دی، هر چېرته ځي. څوک دی خفه کېږي نه. دا اعمال موږ او تاسو کې موجود دي. په ټولو جماعتونو کې اعلان کېږي چې استسقا ده. دلته د جمعې ورځې اعلان کېږي چې استسقا ده، راځئ چې الله ته وژاړو، د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. څوک نه راځي، ځکه هلته پیسې نشته، نقد عوض نه لري هغه. نو معززو حاضرینو، که الله جل جلاله ته موږ او تاسې توبه تائب شو په اخلاص باندې، دا اوس چې مانځه نه وځو دنیا به اوبه الله ته مشکل نه دی. الله جل جلاله فرمای انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. دا الله جل جلاله امر داسې دی چې کله د یو څیز اراده وکړي ورته وایي چې شه، هغه به کیږي. نبی علیہ السلام مبارک جمعې ورځ وه، عام محضرو صحابه کرامو، یو صحابي را پاسېده، د الله پیغمبره مالم هلاک شو، فصلم هلاک شو، باران نشته، د باران دعا وکړه. نبی علیہ السلام لاسونه جوړه کړل، یا الهه په موږ باندې باران وکړه. راوی فرمای په هغه زمانه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جمعات چت نو، د کجورو پاڼې وې، څومره غربت و، ټولو مسلمانانو د جمعات سر نشو پټولی، خو عقیدې ته یې وګوره، لاسونه یې پورته کړل. فقط په 10 دقیقو کې نبی علیہ السلام د خطبې نه وځي کوزیږي چې موضوع کې. راوی فرمایي دومره باران شوی و چې نبی علیہ السلام مبارک د ګیرې مبارکې نه اوبه روانې وې لاندې، داسې سفر یې نه کوزي و، په سر مبارک باندې په دې ګیره مبارکه باندې اوبه روانې وې. یوه جمعه باران وورېده مکمل، دویمه جمعه راغله، راوی فرمای چې ما ته نه دی معلوم چې هماغه صحابي راغی که بل یو صحابي راغی. بیا یې د جمعې ورځې آواز وکړه، د الله پیغمبره مالم هلاک شو، فصلم هلاک شو، د ډېر باران د لاسه دعا وکړه چې باران ودرېږي.
نبی علیہ السلام مبارک دعا وکړه اللهم حوالینا لا علینا یا الہ دا باران زمون په چاپیره باندې وکي په غرونو باندې باران وکي په دې مدینه منورې په خار باندې باران ودروه رای فرمای چې د جمعه نووتو د مدینه منورې دا فضا چې وا دلته مر راوته اسمان تک شین شو او په غرونو باندې باران شروع چې ذخیره شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې الله جل جلاله وای کچیر د زما بندگان زما په طبیعت باندې روان شي زما په خوخه باندې اعمالو کی زما نافرمانی ونه کی زب ور باندې د شپې باران وکم او سار به ور باندې مرجک کم چې کار او روزګار معطل نشي بتریګانی د سولر چات شي کوټه تورتم پاتې نشي یعنی هیڅ کله به مسلمان د باره مشکل نه چې تر څو مسلمان په خپل ځان کې مشکل پیدا نه نو خبر مې دی پورې وا چې ګناه چې دی دا ډیر بد سیز دی دا وګوره زموږ ستاسو د ګناه د وجې نه باران نه کیږي ها موسی علیه السلام مبارک په امت کې یو چغلخورو مسلمانان به په جنگ اچول باران نه کېده موسی علیه السلام الله جل جلاله ته سوال وکړ چې الہ باران نه کیږي الله جل جلاله ورته ویلي چې ستا په امت کې یو سړی دی چې دوه مسلمانان په جنگ اچي که هغه توبه وکړه باران به شروع شي تاسو سوچ وکړئ چې په هر کور کې چغل نمام دی دوه مسلمانان په جنگ اچي بیا هم الله جل جلاله موږ او تاسو سره شفقت کوي نیم په نیمه زمنګ په طبیعت باندې موږ او تاسو نیم په نیمه شریعت چې د خپل طبیعت ته برابر کړی دی خمونځ هم کوو روژې هم نوسو عبادات هم کوو خو بعضې څیزونه چې یا په اصطلاح ورته موت ورته ووایي یا دا زمانه دا تقاضا کوي په دې څیزونو کې بیا موږ او تاسو ټینګېدی نه شو عام او خواص